مهرباني شنو زوج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلر وبر افغان د ډیرو درنو ټبرونو درنو سپینږیرو ځوانانو دلته په جلسهګاه کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو کارکنانو نن 14 اگست د پاکستان د آزادۍ درې کاله د پاکستان د آزادۍ پوره شوي دي نن په ټول پاکستان کې به د پاکستان د آزادۍ لپاره تقریرونه شوي د پاکستان د آزادۍ خبرې به بیان شوي زموږ هم نن چې حق دی 14 اګست پر آزادۍ به هم غږیږو نور هم عزیزانو تاسو پښتانه خلک یاست مسافر خلک یاست تاجر خلک خوارکش خلک بیا ریډیوګان دي ټلویزیونان وینئ ډېره بده ورځ ده پر شاوخوا په پاکستان باندې او پر ټول پښتون افغان باندې دا ټولې خبرې به باز کوو په سړه سینه ورونو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پخوا هم ویلي دي اوس هم دا وایي چې موږ داسې ناپوه خلک نه یو چې زموږ دا خیال دی چې خلک خدای مکه ناپوهان دي په هیڅ نه پوهېږي بس د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څو کسان محمود و عثمان و پلانی و پلانی و دا ډېر تکړه خلک دي استادان دي ښوونه کوي یا داسې نه ده عزیزانو موږ د یوه قام خلک یو زموږ عزت او بې عزتي سره شریکه ده بیا زموږ د ټولو عزت او بې عزتي د خپل وطن د عزت سره تړلې ده که دا وطن په عزت و زه او ته پر دې اوسېدونکي خلک په عزت که دا وطن بې عزته و بیا په یوه بل نه پسرلی کېږي پلانی سړی دونې پیسې لري پلانی سردار دی پلانی خان دی قومونه چې وده کوي داسې کوي چې وطن ساتي په بدل کې بیا وطن د ته دومره نعمتونه ورکوي چې دی ساتي نو دا مو ګاډۍ چلیږي پر مخ موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هر وخت د خپله قام سره صلاح کړې بیا مې و قام ته د خدای روی نیولی دی بیا مې د قرآن ویم ته دوه قامه زموږ پر دې خبرو باندې سوچ وکړه موږ انسانان یو خبرې به مې نیمګړې خبره به مې دغه وي که چیرې زموږ خبرې چا ته دی معلومیږي چې په دې کې چم دی یو منافقت دی یو د ځان ګټه ده هر کارکون هر سپینږیری هر تورږیری هر عالم دین هر لوی تبلیغای هر لوی د جماعت اسلامي سړی موږ ته ډېر پاک ویلی چې عزیزانو ولې خلک خطا باسي دا موږ په دې کوو عزیزانو یا پاچانې خلک په دې جوړوي چې د قام عزت خوندي کول په 5 کسانو نه کېږي او پښتانه متل کوي وایي د قام ناتار په قام راګرځي دې لپاره مشوره سره کوو ښه په غور بیا اورئ هر سړی که ګسه ته د بلې پارټۍ راغلی ته زموږ ورې که ګسه زموږ مخالف یې زموږ خبرو ته وګورئ چوپ پر ووایي یوازې زما نه هر ځای د پښتونخوا پارټۍ مجلسونه یي که کږه پکښې ته یې بې راشه یاست نو به دا بدې ورځې پیغمبري ختم شوي پیغمبران نه راځي بیا د الله پاک دا دنیا چې رب جوړه کړې ده پر انسانانو چې هر څه بدې راغلي که د چنګیز په شکل کې پر راغلي دي که د هلاکو خان په شکل کې راغلي دي
که د فرنګي په شکل کې راغلي دي د دې د مخه سکندر یوناني یا څوک دغه انسانانو یې مخه نیولې ده وطن باندې شاوخوا بد حالت دی هر سړی په پوهېږي تاسې مسافر خلک یاست کراچي په حال خبر یاست دوبۍ له ځئ جاپان له ځئ چین له ځئ دلته په دې کوڅو کې ګرځئ څه روانه ده خلک کمې طریقې دې کام ته درېږي دې ته به ور ولاړېږو لیونیانو رنګه نه په ترتیب ورته ولاړېږو او چې څه وخت انسانانو ملا تړلې ده هم یې د چنګیز مخ اړولی دی هم یې د فلاني مخ اړولی دی هم یې د فلاني مخ اړولی دی بیا دا خو داسې وطن دی د ځانو لامو نیولې تر اباسینه دا زه نه وایم دا د تاریخ پاڼې وایم په جلسه کې ما نور شعر یېرو ملګري سره پوښتنه وکړه د هغه نه و په یاد ما په جلسه کې وویل یو شاعر داسې ویلي وو کړۍ یې ډېرې دي وایي دا پښتونخوا ده چې په سرونو د دې بنا ده دلته راغلی که ستمګر دی دلته راغلی که سکندر دی ظالم بایللی دلته خپل سر دی دلته بایللی هر چا سودا ده دا پښتونخوا دا تاریخ وایي دلته سکندر غاښونه مات شوي دي دلته د چنګیز غاښونه مات شوي دي دلته د فرنګي ورغلی به ناچو د شیدا په دغه کې په شعر کې خبرې ویل چې څه وخت فرنګي زموږ پر کام لومړی حمله کوله نور پخوا خو شوي دي داسې ښه کالي موږ نه لرل لکه دا اوس چې لرو داسې ښایسته کالي داسې ښایسته بوټونه داسې ښایستې لونګۍ دا ښایسته موټران خدای دې نظر کوي دا ښایسته بچي ځوانان دا موږ نه لرل فرنګي چې پر موږ یرغل وکړي د کښې د خوا پر ګرد اسلام نه د قبضه پر ګرد اسلام دغه زما او ستا پلرونه در ما او در تا ټیر لغړو ټوپک یې هم اصلي نه و پخواني زوړ ټوپک ورسره و معامله یې در موږ نه وه ډېره ټینګه لیکن وچ ورته ودرېدل او د فرنګي جنګ پر افغان وطن باندې د فرنګي د بربادۍ پیلامه شو دلته به د هر چا سر ځي دلته به هر څوک سودا ویلي دلته به خامخا که د چا خوښه یې که نه یې خوښه د پښتانه خپلواکي خپل بیرغ یې خپله بیرغ خو دا تش په دعا نه کېږي دعایو به هم کوو دعایو به هم کوو دوا به هم کوو یو د بله به زده کړه کوو خپل صفونه به برابروو چې دا موږ کسان دا کسان هر څو کسان چې دي چې دا په اخلاص د الله پاک سره واده وکړو د خپل ځان سره واده وکړو او یو بل سره لاس ورکړو یو بل سره واده وکړو چې ځان د بلا زوی بولي د هغه به کور خرابېږي د خلکو د لاسه دومره خلک چې ودرېږي نو عزیزانو چې راغلي یو کارونه غواړي نن 16 اګست دی پاکستان نن آزاد شوی دی خدای خبر چا به څه ویلي 16 اګست 1940 که څوک د موږ سره دا تلي د پښتانه قام سره موږ چاته به نو زه دا په دا وویلی سم د پښتانه تاریخ پوهان دا په دعوه ثابتولی شي موږ یې په دلیل ثابتولی شو چې موږ ډېر کوچنی قام یو د هندوستان په مقابله کې د پنجاب په مقابله کې د فلاني په مقابله کې لیکن موږ دا ثابتولی شو چې دغه قام په خپل توان د فرنګي خلاف یوازې دونې قربانۍ ورکړي دي چې ګرد پاکستان په ګرد عمر نشي ورکولی چې ګرد پاکستان یې په عمر نشي ورکولی ګرد هندوستان نه دي ورکړي پر هر کاڼي باندې نو مسخیله یې واخه بیا ځه ته چتراله د چتراله یې واخه وزیرستان بیا دا غرب داسې نسل د پښتانه دا وطن چې اوس په پاکستان کې دی چې په دې وطن کې موږ څونه شهیدان ورکړي دي ګرد هندوستان نه دي ورکړي ګرد هندوستان
چې په دې وطن کې د ازادۍ لپاره د فرنګي سره په ډغره کې موږ څونه شهیدان ورکړي دي یا د آبادۍ پر بنیاد موږ څونه زره کلونه جیل تېر کړی دی یا د دې لپاره موږ زنده‌باد مرده‌باد ویلي دي هېچا نه دی کړی خان شهید او د ده ملګرو په 1929 کې 1929 معنا د 22 کال د 22 کال دی و د 40 کال یې ورور یو 15 کس دلته سره کښېناسته یو ډله یې جوړه کړه نه یې استاد لرئ نه به د پارټي په تنظیم پوهېدل هسې خدای یو صبر واچاوه خدای یو صبر واچاوه چې زموږ د قام د بربادۍ پیلامه خارجي حکمراني ده دا خارجي حکمراني موږ کړي یو د دې خلاف راوتل پکار ده په 1929 کې نه مسلم لیګ شته نه محمد علي جناح صاحب شته نه لوی لوی پارټیان شته نه څوک سره خبر دي 15 کسه د دې کلي هر څوک پکښې 1929 بیا تر 1940 پورې دا مبارزه پښتانه دلته هر ځای په غرو کې کله په توپک کله په دغه کړي بیا فرنګي وتلی خبره دا ده د ازادۍ ورځ موږ څه دپاره ولې موږ دا ورځ فرنګي دي ولاړ خلک ازادي غواړي څه دپاره موږ فرنګي خو ښایسته سړی وو پولیس هم ښه نظام و لچګۍ هم کمې وې لنډهرۍ هم نه وې ښه ریلوې یې جوړه کړې وه موږ تېروکرۍ هم را کړي وې لویز هم پکښې وو ښه کالجان یې جوړ کړي بیا سله محمد علي جناح دا خبره کوله بیا سله ګاندیجي دا خبره کوله چې فرنګی ولاړ سه هسپتالونه هم را جوړول سړکان هم را جوړول نالۍ هم را جوړولې یونیورسټیان هم جوړولې ښه عدالت حججان هم بیا څه نه موږ دا ویل اوس د پښتانه دا دونه قربانۍ دا دونه کیسې چې د ازادۍ لپاره وکړي دا ورکې شوې څوک یې نوم نه اخلي د محمد علي جناح قدر نه کول ډېر بد کار دی یو سړی چې ملک جوړوي هغه د قدر وړ ګاندیجي ډېر لوی سړی د ګاندیجي د پلار نوم موهنداس د نوم کرمچند یې پلار د محمد علي جناح خپل نوم محمد علي د پلار نوم یې جناح پونجاو خلک دې خوا نه بدوي موږ ته به د ازادۍ چې خلک نه راښیي محمد علي جناح زنده‌باد جناح پونجا زنده‌باد کرمچند ګاندیجي زنده‌باد موهنداس پلار یې زنده‌باد لیکن رښتیا چیش دی رښتیا دا ده چې د محمد علي جناح هم پلار نه و پیدا شوی د ګاندیجي هم پلار نه و پیدا شوی چې ما په دا غرو کې د فرنګي سره اړون مات کړي پیغور خبره نه کوم دواړه کتابونه دي راوړي د محمد علي جناح والد صاحب هم نه و پیدا شوی د ګاندیجي والد صاحب هم نه و پیدا شوی چې پښتانه هغه سره دغه سره ودغه ته ولاړ و فرنګي ته د ځان اړیکې ماتول د دا اړیکې ماتول دا د پاکستان په تاریخ کې نشته چا به ذکر نه کړ چې دا د قرباني اوسه داسې نه دی وروره موږ لیوني نه یو ازادي که ګاندیجي غوښته ازادي که محمد علي جناح غوښته د دې دپاره یې غوښته چې فرنګی ته ولاړ شه وطن زما دی پر دې به زما واک زما په خپله مځکه به زما واک اختیار 14 اګست د ازادۍ ورځ ده موږ تر هغو د ازادۍ د ورځې نسو لمانځلی چې زما پر وطن زما پر خاوره زما د ولس باچي خلک نه ومني خامخا زه ستا په دغه کار نه لرم پښتونخوا وطن اساره او اوږده یې معلوم دي چې په دې کې د خدای پاک کوم نعمتونه دي چې الله پاک وکړي دي او د دې کام پلار مې کور ساتلي دي پر دې باندې د دنیا په هر قانون لومړی حق زما د بچي دی دا پخوا هم غواړو په زارۍ هم غواړو تنظیم هم جوړوو
کتارونه هم جوړو، چاته ښکنځل نه کوو، چاته بد نه وایو، په جرګو یې غواړو، په مرداباد زنده‌باد یې غواړو، د وکیلانو په باس یې غواړو، د خدای په روی یې غواړو، او که دې مجبور کړو بیا یې په شنه سوټ یې غواړو خامخا دا پکار ده چې د هر پښتانه که په دې په جمعیت علما کې دی، که په دې په جماعت اسلامي کې دی، که دی په ANP کې دی، که دی زموږ تبلیغ ورور دی، که بل ځای په دې لښکر به ځان ګډوي، موږ به د ځان ملګري کوي، موږ چا سره بد نه کوو چې ده ته خدای ورکړې ده، ده ته مبارک سترګې هم نه پر سرې کوو، د بچیانو د روزي چې پنجابي ته خدای ورکړې ده ته مبارک، چې زندې ته یې ورکړې ده هغه ته مبارک، چې ما ته خدای پاک راکړې د دنیا جهان په قرآن کریم کې پر سوره رحمان کې الله پاک نعمتونه بیانوي ودغه انسان ته چې ته به زما کوم نعمت غلط وګورې، فبأي آلاء ربکما تکذبان، چې الله پاک په قرآن کریم کې کوم نعمتونه چې څه نعمتونه بیان شوي دي، دلته علما ناست دي، د دې نعمتو علاوه زما وطن نور نعمتونه هم لري. قرآن کریم کې الله پاک په انسان ته وایي ما تاته دا درکړي دي، ما تاته انار درکړي دي، انګور مې درکړي دي، لعل و مرجان مې درکړي، فبأي آلاء ربکما تکذبان، چې دا دومره نعمتونه چې الله یو انسان ته وایي چې هلکه ما دې ما ته څه شکر وکړ، ما نعمتونه درکړي دي، دا نعمتونه په پښتونخوا وطن کې بې حسابه پراته دي. سوال دا دی د ځان پر دې سوچ وکړئ چې وطن الله پاک داسې وطن راکړی دی چې د دنیا تر ټولو غني وطن دی، بیا زه ولې پر وږی یم، بیا ولې زما لاس تڼاکې دي، بیا ولې زه مجبور یم د دنیا جهان مزدورۍ ته، دا په دې چې زما پر نعمتونو پر دې ښاماران ناست، دا ښاماران ولاړول غواړي، که په ډولو کېږي، که په ټیمانو کېږي، په نارو کېږي، په دعاو کېږي، په دغه کېږي، په هر څه چې کېږي، پارټیانې خلک د دې دپاره جوړوي. دا پښتونخوا ملي پارټي وقامه ستا د وطن چوکیداره پارټي ده، دا بچیان زموږ د کم بچیان دي، دا چوکیداره پارټي چې څونه موږ ټینګه کړو، څونه یې مضبوطه کړو، نه څه دی پیاوړي خلک، نه څه دی تکړه خلک چې د پښتونخوا ملي پارټي یا د پښتانه قام د یو منظم لښکر موږ پاکستان ماتول نه غواړو، په واضح ټکو موږ دا وایو، موږ پاکستان ماتول نه غواړو، چمونه به نه راسره کوي، چمونه به نه راسره کوي. په دنیا کې ما داسې ناپوه خلک ونه لیدلي، پاکستان د پاکستان د بیا اودسه ادارې دا د چوسي ادارې که به ما خپل بچیان په پیسو عادت کوه، خپل بچیان په پیسو عادت کوه. نواز شریف په جیل کې اچول دي، د مثال لپاره ده، وایي نواز شریف غل دی، چې د نواز شریف پر ځای په پښین کې، په ژوب کې، په وزیرستان کې، په ملتان کې، په دغه کې کوم سړی تا راښکاره کړی دي، هغه ګل ښار په خبر دی چې دا د غله زوی دی. هلکه نواز شریف غل دی، ستا پلار چې تا راوستي دا خو د غله پلار دی ورسره، یو نه دی دوه نه دي. او د ایمت دا حال دی، ستا د ایمان جاسه جمیلان پهلوانان شوی، د ایمت دا حال دی، د نواز شریف 40 کیلو لور ده، دنګره خاره ده که وسۍ ډېره په ناز او په نواز وسوې ده. ګوره موږ لاسو پر ژیره کوو، لاسو پر ژیره کوو بد کار دی، نه په ناز او په نواز وسوې ده. پیسې در موږ ګردو که دغه ماسک کو نورو کاغ چې ګټ پر لوا چې دوی پیسې پر ډېرې پیسې تر موږ ډېرې دي، ډېره نازولې ده، پلان یې ډېر نازولی و، دا ډېره نازولې ده، خو توکل یې اخیستی دی، د دغه 40 کیلو نجلۍ سه د دوی ساه خېږي، د دوی کرکه جنګ کېږي، د عثمان لالا و د زیارتوالو د علاودینه د موږ یې کرکه نه کېږي ملان مات سي. مشکل لوی سړي ته موږ یو ته وګوره، بریتون نازیر یا ګوندۍ پلانه و خدای ته وګورې، څه 10 کیلو لم خدای ته نازک په
تللی اسماء ولري وایي مریم راغله هغه ورځ خوارکۍ تللی د پلار ملاقات له ویې نیوله د دې د پلار سره شراکت دي په فلاني کارخانه کې پیسې غلا کوي اوس تا دې ملا واخیستې تخ پرون په بلوچستان کې جنرال صاحب په دې قرآن واخلي که ما سیاست نه پرېښود زه محمود نه یم جنرال صاحب ورسره دغه ایمای ورسره هم ایسای دغه جج دوی په کعبه شریف په مخ ودرېږي چې دوی د حکومت چې ماتاوه دوی پیسې نه کوي خرڅ دوی پیسې نه کوي اوس دا خاران چې ته راولې په دې څه توره وایې وایي کشمیر یې یوړی کشمیر نه په کور خاردلی نه وځي غلی یې نشي ساتلی کشمیر په چا ساتي کشمیر په ولس ساتي ولس ته په مخه کړی دی ولس سره یې نه ورکوي چې تا ته رښتیا خبره کوي بیا د بې ما په هغه د چی شي زوی او چې په پیسو رانیوې نه ونه یې هلکه خدای ته وګورئ هغه زموږ جلوس شو چا سره موږ بد نه کوو دغه زمانو لږ حیا پکار خان شهید هلک وایي هلکه نو خیر لوی سړی و ځوان و تللی نورالایله هغه وخت د فرنګیانو بادشي وه دلته خبره ته توجه وکړئ د لومړی پولیس کلیجن فرنګی د مشران راغوښتي د شاهي جرګې ممبران ملکان خانان د ډاکټر محمد شاه نیکه هم پکښې و او د خړ سردار نیکه هم پکښې و سردار مراد خان کیفزایی و ملیتر اکا پلار باران هغه ته ویلي و چې یو سړی د چمن نه راځي یو سړی د چمن نه راځي بورېله دا چې بورېله راسي بیا به الکان ورته خطا باسي چې په کاڼه وي نارې پر ووایي په عذاب یې کړي او چای ډوډۍ به نه ورکړي نو فرنګي باچې و وفادار ملکان ورته ناست و سردار مراد خان کیفزي ایوب ته برخان راغله دی ورته وویل چې وسړی باچې خو فرنګی ستایي هغه وربو ورصمد خان یا عبدالصمد دا سګزایي خو موږ نه پېژنو د چمنه به راځي وربو د چمنه راځي نو خو پر دا لوی سړک را روان باچې ستا ده په خپله یې وتړه په خپله یې وتړ په جیل کې واچو د موږ نو دای شپې مه جوړوه چې دی به بولیده راځي بیا د پښتانه پر نامه به راغلی بیا د پښتانه خبره به کوي او زه به یې په کاڼو ولم روبړ به نه کوم چای به نه ورکوم طلاق به دوی چې به چای ورکوم طلاق به دوی چې به ډوډۍ ورکوم طلاق به دوی روبړ دا هغه خلک و د جرګې تنخواوې اخیستې د جرګې تنخواوې هغه مړه خو ستا باچې ده روان دي خو ورته یې تخته کوي ویې نصیب به کونچ بیا به دی دلته راځي بیا به زه ښکنځل ورته یا بابا بیا دوی سره د خانشین بیا ښه تعلق هغه زموږ نه یو د قدر شرکت سره دی اوس زموږ جلوس دی زموږ جلسه ده خو سرکار زورور دی ټوپک ورڅخه دي ټینکونه ورسره دي جهازونه ورسره دي د خدای جان طاقتونه ورسره دي کله چې من خلک نه راپرېږدي خو هغه اول چین به ورته بند کړي بل به ورته بند کړي بل به بند کړي راوړي غواړي چې نه به د جلسې کوم په جیل کې بیا جوړ یا به شالله بند کړي یا به د اوږو پلانې لار بیا دلته زنځیران ولاړ دي پر هر زنځیر شل پنځه ویشت ملیشه ټوپک یې ګایي دوی چې ته وغږولې چې ورسره دا سره ودرېږه دا جلوس مه راپرېږده موږ به دی دونه غیرتمند نه یو لکه تی چې یاست خو بېرته پنځه ویشت کسه به ملیشې والی لس تاسو دا یې پنځه دېرش موږ دا لوبوټو والا 300 کسه درته ولاړ خو ستا سم یو زوړ چاقو دي د ما سم یو زوړ چاقو دي یې 15 کسه د 300 کسه دا څنګه تړي که ما درته وویل زه خامخا ځم بیا دا دې وکړئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ او که موږ لاس په ژبه کړي په خدای که یا ته یې ستا خپل ورده یې ولا یو دوه ولا هلکه په تا مې څه کړي دي نه دې خو سرکار دی
هغه ښځه یې ونیول د عثمان زیارتوال و بلای بتر ما مجید بل ګرد یې ونیسه ته څه کوې چې مخ یې راړې که یې څه د بد کار دی یو کار اوس مې وبې کړه دام کول غواړي ګوره پښتونخوا والله یو همت به کوئ اوس نه بیا چور پر وهو په خدای بیا چور پر وهو دنیا د دې شیانو سره ډېره بده په عذاب ده تریاک دي چرس دي افیم دي ایپیډرین ورته وایي که څه بده ورته وایي تاریخ په ګډ کې باندې شیشې جوړوي د دې څه بده په عذاب ده خلک رښتیا هم نه کوي د انسانیت خیر هم نه غواړي پکار دی یو ورځ پکار دی پښتونخوا خاص د خیر خلک دي لوړ خلک دي فار خلک دي ته راسې چې وخت امریکې ته ووایو پاکستان ته ووایو چې دا افیم چرس تریاک او بلا بتر دي انسانان خراب کړي موږ مفت د دې لارې نه شو تنخوا نه غواړو تنخوا نه غواړو خالي پر حد ګوره 200 ګزه سړک هر څوک لري دغه حبیب الله خان هم لري برم خانه کازوی دا بوریوالي هم لري عثمان هم لري زیارتوال هم لري دی هم لري سنځر واچو امریکې ته وخوا څوک چې 2 سپي راکړه چې دا بوی پر مشرد د دې بلا چې سپي راکړه د هغې ته به ودرېږو چې ولارئ که سپاره وړې مبارک دي څه که کپړه وړې مبارک دي څه که نور شی وړې مبارک دي څه که سپي وویل چې په دې کې نامبردار شی دی بیا یې ونه کوي اوس اوس نو خبره دا ده که ما او تا دا کار وکړي اول نه نواتې نو زما استاد ځان کوي دی لالاګان خو دواړه په دې سره اخته دي دوی دا پکې وړي موږ به په عذاب ووایو موږ ډېر بد خلک یو خدای ته وګورئ دا د خدای نه غواړو موږ ډېر خطرناک خلک یو موږ به په عذاب ووایو کرنیل صاحب خپل کار کوه خپل کار کوه کرنیله برګیډیره خپل کار کوه لیونی کې مغزه خلک پاکستان نه موږ ډبرې وړو نه موږ ښکنځل کوو نه چاته بد وایو نه د چا د ښکنځا جواب وایو د پاکستان آئین انسانانو ته د پارټۍ جوړولو حق ورکوي د پاکستان آئین انسانانو ته د جلسې حق ورکوي د پاکستان آئین مظلومانو ته د ظلم خلاف د ژړا حق ورکوي زه به څه کوم ته به ما زیروې ته به ما په عذابوې د ما څه به کالي کاږې زما په کور به ننوځې زه به د هغې خلاف هېڅ نه وایم بیا ته زما پزه پرې کوې چې سر مې پرې کوې د مور نوم دې ولې چې زه ورکړم سر مې پرې کوې د خپل زور بیا د زما دا اوس دغه خلکو د انسانانو قدر مور پلار کام عزت ډاکټر حنیف دلته راغلی دی که نه دی راغلی ډاکټر حنیف دا اوس راغلی و ډاکټر حنیف چې د نږدې ملکونو تللي وو شاوخوا 5 شپږ ډاکټران ضرورت مو څو چې جامې وګنډو د کار دپاره یو چا له ورتلو ملاقات مو کوه نو ورځ یوه پاته وه چا راته وویل چې په فلاني مارکېټ کې 2 درزیان شته هغه یې په یوه شپه جوړوي دې خبرې ته توجه وکړئ و چې ورغلو مفونه یې واخیستل محمود ناک یې واخیستل بیا د علاودین د واخیستې بیا د شاولي د واخیستل 18 کس وو چې واخیستل هغه مې سره تی کې دون پیسې غواړي بیا راته وویل چې کاغذ راکړئ پاسپورټ راکړئ سبا راسئ خپل دغه یوسئ خپل پتلونونه یوسئ پاسپورټ چې مې ورته وروي ته پاکستانیان یاست خو خیر پاکستانیان مو څه ګناه کړې ورته وویل زه بنګالی یم ته اندازه نه کړه ظلم چې ته وکړې دا په 15 کاله خلک نه هېروي ورته وویل زه بنګالی یم هغه جنګ زما نه دی په یاد ته یې زموږ خویندې او میندې بېعزته کړي دي ولکه یې جوړ کړو ورځې زما د دوکان بنګاله موږ شناخته بنګال ورته وویل وایي های بلا یاست زما په خیر څه شته ورته وویل زه نه یم زېږېدلی وم که نه وم زېږېدلی ستایي مو زموږ خویندې میندې په لکو موږ وژلي یو اوس نو بنګالی سړی 40 کاله بعد د پاکستاني سړي پتلون په دې نه جوړوي چې تا زما د خور د موره بېعزتي کړې او ته به پر ما جګ جګ ورځې بیا به خوند راباندې اخلي
لیونی کې دا نه خراب ته پر ما سره ظلم ښځې به ولې بې عزته کوي کورونه به ولې بې عزته کوي وطن به ولې بې عزته کوي عزیزانو بله خبره نن د ازادۍ ورځ ده قائد اعظم محمد علي جناح پر 11 اګست تر ازادۍ 3 ورځې دمخه چې کوم تقریر کړی دی د پاکستان یو جج د پاکستان یو فوجي د پاکستان یو سیاسي رمري د سیاسي خلکو ماسه چې کوم تقریر دی وکړي دا پاکستان دی دا به داسې چلوو بیا دی محمد علي جناح په تقریرو کې یو تقریر دی دی راغلی دی یو ځای چاونۍ مو دغه کړې دی بیا چې راوتلی دی دا د محمد علي جناح خبره زما نه ده اوس زموږ ده محمد علي جناح داسې ورته ویلي دي چې زه دلته رالم ما داسې اندازه ولګوله چې ځینې پوجان د آیین په معنا ځان نه پوه کوي ځینې پوجان د آیین په معنا ځان نه پوه کوي مهرباني به کوئ تی کار سیاست نه دی تی به د آیین لاندې یاست آیین چار څوک پارلیمنت ته ورسوئ هغه به د طاقت سرچینه وي د هغه ځای به دغه جوړېږي خارجي دا محمد علي جناح ورته وویل دا بختور د محمد علي جناح دا نه مني اوس خبره دا ده د پاکستان آیین صفا وایي د پاکستان زه خواست کوم چیف جسټس پاکستان درته ښه پوهېږي هغه ته خواست کوم چې وروره په آیین ته یې پوهېږي آیین صفا وایي هر څوک چې نوکري له راځي لوړه کوي قسم په قسم کې د سیاسیانو قسم دا دی که د میوسفل کمیټې سره نیولې بیا تر وزیر اعظم پورې چې زه به د آیین پابندي کوم او د آیین دفاع به کوم که آیین ته چا ګوتې وروړې زه به یې دفاع کوم جج هم دغه قسم اخلي پوجي دا قسم اخلي شوخه ورولسي کرنیلان به یې اوري پوجي دا قسم اخلي چې زه به په سیاست کار نه لرم چې هر څه منتخب حکومت وکړه زه به په هغې عمل کوم نن اندازه لګوه خو موږ کلیار یو که زما د فضل الرحمن مننه فضل الرحمن صاحب زرداری صاحب مختلف سیاسي پارټیان دي که د پښتونخوا ملیان پارټۍ خبره چې آییني ده که یې منله د پاکستان د آیین حکم دا دی او چې پاکستان آیین نه پاکستان نشته د پاکستان د آیین حکم دا دی چې څوک آیین نه مني د هغه خلاف راوځو سړکانو ته دا د پاکستان د آیین حکم دی ورور خدای ته وګورئ غلي غلي مه کېږئ دا پوجیانو سره خبره وکړي فضل الرحمن صاحب په لکونو خلک یو ډېر خلک یو موږ پښتونخوا ملیان پارټۍ په سر په مال د تی سره ولاړو کومې د آیین د دفاع جنګ کاوه کومې د آیین خلاف ته لاسونه ماتول موږ درسره یو چې دا ونه کړي پاکستان نه بچاوي پاکستان یو ملک دی نه څوک د چا مریی دی نه څوک د چا بادار لکه کلی چې خلک چلي د کلي چارې دې ته آیین وایي کلی دی ملا به څنګه ساتو د شپانه تنخوا به څنګه وي مولوي صاحب هغه به څنګه وي مېلمک چې راغی ډېر مېلمانه راغلل زموږ کلی کوچنی دی ډېر ښکاس یو پنځه پسونه مې اعلان کړه د دې به څه قانون وي څه رواج وي دې ته آیین وایي پاکستان یو آیین لري موږ د هغې د دفاع حق اخیستی پاکستان یو رضاکارانه فیډریشن دی په خوښي سره ملګري شوي په خوښي سره ګډ وي پښتون په خپله خاوره پروت دی بلوچ په خپله خاوره پروت دی سندی په خپله خاوره پروت دی پنجابی په خپله خاوره پروت دی وروره که یې راسره چلوئ چې خدای در کړی د ستا مبارک چې خدای را کړی د زما مبارک پاکستان تر قیامته زنده دا نشي کېدای چې ما به نسیال بولې بې عزته کوي به مې قاضي به راڅه کاږي تقسیم به دې ایښی یم پلانان به دې کړی یم بیا که ما غږ کړو بیا ته ما وژنې که ته ما نه وژنې ورور خدای دې وژنې مقصد کومه سزا ده که ته ما نه وژنې خدای وایي
هر انسان به د مرګ دغه څکي نن موږ جنګیان یو لیکن جنګیان یو بیا جنګیان یو چې په عذاب کې پر حق علماء کرام ناس دعا قرآن شریف دعا آیات برایات شو الله پاک په قرآن شریف کې یو ځای وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ډېر برکتو والا دی هغه ذات چې د هر شي مالک دی په دې پسې وایي الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وای ما پیدا کړم مرګ او ژوند د دې دپاره چې زه ستا د عمل ښایست وګورم چې د ښې لارې سړی کم دی د بلې لارې سړی کم دی بیا بل ځای قرآن شریف کې الله پاک وای ما انسان په ډېر زورور تقویم د ریاضي یو خاص قاعده ده ما انسان په ډېر زورور باحسن تقویم ما ډېر په ډېر هنر جوړ کړی دی لیکن اچوم مې دوزخ تعتریم ته په ډېر هغه وایي بل ځای دوه ځای بیا دا وایي انسان ته وایي مسلمان ته نه وایي بیا وایي چې والعصر ان الانسان لفي خسر ما دي قسم په زمانه ځینې تفسیر ولا وایي چې د زمانې قسم دی ځینې وایي د وخت د مازدیګر قسم دی ځینې وایي د وخت قسم دی والعصر زما دي قسم په زمانه باندې چې ګرد انسان په تاوان کې دی دې ته ښه په پښتو درته ګډم غوږ به نه سي والعصر ما دي قسم په زمانه الله پاک وایي انسان په تاوان مسلمان نه انسان په تاوان کې دی الا الذين بيد انسانان الا الذين بيد انسانان څلور شاري شو الا الذين امنوا چې ایمان راوړي خدای ومني خدای کائنات وعملوا الصالحات او شعملوا وتواصوا بالحق جګړه رواني د حق مرګري وکړي په حق ودرېږي حق باندې درېدل خاري غواړي پر حق باندې درېدل خاري غواړي ظالم خوا به دی وتواصوا بالحق چې پر حق ودرېږي او بیا په دې لار کې چې پر د کم تکلیف راشي وتواصوا بالصبر او دې صبر وکړي الله پاک بیا په دې بل کې دا و چې اصل تکلیف باندې کې دی وایي وعملوا الصالحات دوه یادې دوه نه یادې نو الله پاک وایي چې انسان ما پیدا کړی په ډېر زورور بیا ورته وایي چې ما دا ګډ شیان ستا په خدمت کې کړي یتفکرون فکر پر وکړه دا لمر سپوږمۍ موږ خو پرېښو کول یې دا کافرانو ودان هغو خواري په وکښه لګیا دي جاز ماز یو شی جوړ کړي موږ خوش یو په زړه کوي ته کښېناستو خبره دا ده الله پاک انسان ډېر په دغه جوړ کړی دی دا ګرد نعمتونه یې د ده دپاره پیدا کړي او دته اشکاله وایي نور هېڅ مه کوه ایمان راوړه ښه عمل کوه او په حق خبره د قرآن شریف کې بل ځای الله پاک وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسو عدل کوئ دغه ته به نږدې سئ نو وروره محمد علي جناح خبرې ته راغلم محمد علي جناح پر دې فوجیان هغه وخت موږ غږ کړی موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو لیکن په کردار په توګه نه چې زه به په کردار کې یم ستا د درګاه ته به ولاړ زما پر وطن به ته ناست یې چې سر دې اسمان ته وخیژي او د هر کور مخ ته سپایي ودرېد زما دې په خدای قسم که موږ مسلمانانو یا پښتانه یا مې لاس ونه ورکړي چې ستا پلار یې صاحب راوړي ستا پلار مه کوو موږ مه په عذاب ووایو موږ شریف خلک دي ګزاره کوو زندګي د تېروو یې اوس د دې کار دپاره عزیزانو دغه پښتانه خلک یا چې سره ولاړاست سره کښېنئ پر دا ځینو خبرو سوچ وکړئ زموږ وطن تقسیم دی موږ یو پښتانه نیم به دلته تشکیل کړي یو نیم په پېښور پښتونخوا کې نیم په پنجاب کې دا وطن په له پورې پروت دی دا راټولول غواړي د دې پر نعمتو باندې د دې د بچیانو خپلواک جوړول غواړي د دې وطن څخه پردوی منګولې کښل غواړي په
په دې کې موږ د پښتانه و مشوره ته مجبور یو. پر دې سوچ وکړئ، پر دې سوچ وکړئ، په خپلو جوماتونو کې سوچ پر وکړئ، کلو کې سوچ پر وکړئ، د یوه ځایه تر بله ځایه وکړئ. مخکې ما ویلي وو، پښتنو ته مې خواست کړی و چې دا ځینې جرګې غواړي، چې دا ځینې جرګې غواړي چې ګډ پښتانه ملا پیر فقیر تبلیغی ښه سړی ګزارې والا سړی ګډ سره ناست شو، سره کښېنو، یوه ورځ نه کم سے کم 3 ورځې، کم سے کم 3 ورځې سره کښېنو، خدای ته مخ کړو، بندګانو ته شا کړو او د خپل کام پر دې بده ورځ سره وغږېږو. بیا سم لکه مړونه دعا پر وکړو، لاس پر لرې کړو، صفونه برابر کړو او د دې خپل بده بخت په راویښېدو پسې لګیا شو. دا خبره ما د پښتنو مشرانو سره کړې. نشم ویلی ګرمي ډېره ده، که څه بلا دی سر مې نه سره خلاصېږي، په خپله شعر غواړو بد که و دی معلومېږي، که بل چا دا کار نه کوئ. دغه د پي ټي ایم ځوانان هم دا خبره مني، وبې مني. موږ به غواړو یو څو جرګې به کوو. پر دې سوچ وکړئ چیرې پکار ده دا جرګه. ژوب ښه دی، پښین ښه دی، کوټه ښه ده، توبه ښه ده، یو اسلام آباد ښه دی، بل ځای ښه دی. دا یوه جرګه په دستي معنا دقي په تلوار نه، دستي راغوښتل غواړي. په دې کې یو بل ته داسې مشورې وایي. جرګه کوو، خپله خبره ږدو، د خپلې شتمنۍ خبره ږدو، زموږ څه شي په ناکې سوي دي، د موږ سره خلکو سره غږ کړی دی، ګرد جهان خبره وو، جلوسونه کوو، جلسې کوو، اتڼونه هم کوو، کله کله به دلې هم وایو، جنګ ته یې نه بیایو، خدای به لوړه کوو، خدای به ګواه کوو، خدای به ګواه کوو او خپله ښځه ته به هم وایو چې سپېڅلې سیاسرې دعا به کوي. موږ لاس ونه ورکړی، موږ پښتنو لاس ونه ورکړی دی، د کام د ننګ یو لښکر جوړوو. وروره زه نه ښځو ښې ته اوس خوارکۍ اورې ما ته اوسه نجونو ته به ووایم، نور ته به وروره بله لار یې نشته، راولاړېږو به. دا به قرآن سره وکړو. جرګه جوړه کړئ، که چا وویل چې وروره دا محمد د شاه په کتار کې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه انکار ونه کړم، زه انکار ونه کړم. دا جرګه جوړول غواړي، دا کام را لړزول غواړي، د یوه ځایه تر بله ځای جلسې به کوو، جلسونه به کوو. یوه خبره بل عزیزان کوم، دلته ډېر خلک ده، زموږ خلک شکر دی، هر د حاله دي دغه دي، پیسې میسې لري، جاپان له هم ځي، چین له هم ځي، دوبۍ له هم ځي، دا یې پچه پیدا کړي دي، خدای دې د دوی روزي کړي. عزیزانو یو خواست درته کوم، بهترین کاروبار په دنیا کې تجارت دی. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، هغه وایي چې ایماندار تاجر به د شهیدانو او غازیانو سره راپورته کېږي. یو خواست درته کوم، ته زموږ عزیزان یاست، هغه درته دا نه ګوري چې دا د هندوباغ کاکړ دی، که د فلاني ځای سرګړی دی، که د فلاني ځای توخی دی، که ترکی دی، که درانی دی، که د مور څکځی دی، وایي پښتون دی راغلی. دغه مالونه د خلکو سره پراته دي لکه دا د منځ غر، لکه تکتو چې په دنیا کې ته یو شی غواړې، د دوی سره لکه دا غرونه پراته دي. خو که یو ورته دا ثابته کړه چې دا سړی د فلاني کلي د مسلم باغ یا د لورلایي یا هغه د ژوب یا د مسخیر یا د وزیرستان یا د فلاني، دا ایمانداره سړی دی. عزیزان کور ته به ناست یې، پر کمپیوټر به کتل 10,000 موټر راسته او دی به راسته. دا چمونه مه کوئ. ما لنډي ملایان مې کله خطا به شي، وایي دا پیسې غلا کړي، دا رواج دا کفر دی، بد کار ناروا، پیسې مه غلا کړئ د خلکو سره. مه د هندوستان نه راوړئ، مه د ایران نه راوړئ، مه د جاپان نه راوړئ، مه د جرمني نه راوړئ، لاس ونه ورکړئ. تاسې زموږ د کام یو قسم نمایندګان یاست. په دې ګرد پښتون کام سرپخي کوي. که جرمنیان دا ووایي چې یاره پښتانه په تجارت کې پاخه دي، په دې د ګرد پښتانه کام شمله جګېږي چې جاپانیان ووایي یاره د پښتنو قربان.
ډېر ایماندار خلک د امریکا به ننواتې درته کوي لږ د ایمان راسې سره پوی سره یې پوکو سره یې ونوشو تیر چې مې کړي دي هغې مې کړي ته راسه لږ ایمان برابر کړو دلته به موږ راپتیان په تجارت کې یوه لار ده د بل څوک لار نه لري یوه لار ده یوه لار هغه د خیبر دواړې په تا کې هم چمن په تا کې دی هم خیبر په تا کې دا د چمن کلیلان دا د خیبر کلیلان ته موږ خواست کوو د موږ سره چګې مه کوئ موږ ته معلومه ده موږ ړانده نه یو موږ ته معلومه ده دلته په هغه ځای د ورځې کم سے کم 10 روپۍ راځي دوی پاکستان وایي دوی په تکلیف دوی پیسې نه لري دا 10 کروڑ د ورځې دا چیرې ځي 10 روپۍ پیسې دا چیرې ځي دا مړه کوي اخر اساس اخر موږ ته ته ولاړ چې ولا کوي وش ولا کوي موږ خلک زموږ وطن چیرې وي ما په ډبر مولې پاک خبر ته نه لکه ته لګیا زما د وطن او زموږ د وطن خلک خدای مې غرق نه کړ کله چمن یم لا دې مات څه کله ما د کور کله کلی یم لا دې مات څه کله د خلجای کور دې خلاص کړه درانه کور دې سپیره څه زموږ وطن ستاني ولې دی تا په چوکیدار کې تغرجی د وطن ډېر څه په وکړي لکه دا اوس دغه زموږ د کور باغ دی ونیسي او ما په چوکیدار کې چې بل څوک مور پرېږدي ما نو بلوتونه غټ کړي دي خپل باغ بل نیولی دی زه سپي جنګر زه اوس ما یوه میاشت تنخواه دا دې په ور پسې سي هلکه خپله راولاړ سي اوس یې مړ دی راولاړ سي نو عزیزانو دغه جرګې ته به تیاري کوو کله یې کوو چیرې یې کوو او په دغه دوران کې دلته شهیدان هم بدلو کې اشاره وکړه بل ځای اشاره وکړه وروره د پارټۍ هر کارکون چې ملګری داسې نه بولي لکه زوی او ورور پر بدن یې دلالت داسې نه ده چې موږ خدای مه کوه هسې خبرې جوړې کړي دا فلانی دی کوي فلانی دی هېڅوک هېڅ نه کوي هغه خلک یو تر هغې نه په ښه رنګ یو دا اوس اختر کې لږ دا د غرو خلک دا توبه موبه مخکې عثمانزي داسې هغه ولش سوي دا نور ګډ خلک ما ولکه خوازړی لرم ښایسته د ګلونو یو ښایسته لرلو په خوشحاله په نس ماړه یو په تن پټ یو شکر دې لمنځونه تر هر چا ډېر کړو تبلیغ هم کوو روژې هم نیسو اجول هم ځو هېڅ د په مشت چې په خدای چې د په مشت کې دا کم کمره ایمان دی دا په هېڅ چا کې ولکسته په هېڅ چا کې هم ولکسته ته یې راسې لرې سره پور او پوپو ناس پر واچو عقل سره شریک کو پو سره شریک کو که خدا کول همدا کلی وي همدا وطن وي هم زموږ وطن او که چا خامخا ځای وروړو امریکې ته موږ وایو طالب ته هم خواست چې بس خدای ته وګورئ یو حیا پکار ده 40 کاله هلکې څنګه خلک یاست 40 کاله هغه خبره کوله موږ خوابه دي یو په کشمیر کې ور ظلم دی چې ظلم دی ور کرفیو لګېدلی د هندوستاني فوج دا کوي د عقل سترګې وخوري پر دا خوا دې ولې عقل کار نه کوي نازک بچا دا طالب به لا ولې خو د مدرسې طالب دی چې شخړه کوي ته به خدای څه جواب وکړې دا د مدرسې نازک طالب چې نه ټوپک لیدلی نه ټوپکچا لیدلی هلته چې د مرګ اخلاص دی که طالب دی که سرکاري سړی دی هغه لکه بلا دی شی دی تا یې خواران په میدان کې ورېله کې نه د ټوپکه سره ولر ده خدای وبېرېږه که ته خدای منې ته خدای وبېر دا نازک بچیان خوار شي خپل کار غواړي غېزباز نه غېزباز وولي بدلو والا سره بدلو والا بجنګوي د زمیندار ته به زمیندار د جنګي خلک به جنګي خلک دی که دا جنګ د فوجونه دي پورې وه ته ورس چې په تا خلک څه کوي هاي موږ بچیان دي بلاس په خوله کې ورکړه موږ ولکه پښتونخوا وطن پښتونخوا ملي پارټي نه پر فرنګي خرڅ کړی نه د هغه بعد د پنجابي ضرورت یې پرېښودی نه یې بل ضرورت یې پرېښودی سبا یې هم وهیڅ ضرورت د پښتونخوا ملي پارټي خپل وطن دا خبرې غلطې دي او مودي پیسې وکړي مودي چې پیسې وکړي تا ته دا ستا مور ته دې ورکړي خپلې مور ته یې ورکړي مودي
هلکه پیسې خو چې موږ پیسې خو ته موږ ته اوس دا د پښتونخوا نوې پارټۍ دا کتار ناست دا یوسف خان پکښې او بل پکښې لیاقت هغه پکښې دا شرکت د دېرش کسه چې اوس ورسې په نماینده کې آیا بیا اودسې خلکو له چې بس موږ دا جنډه راکښته کوو دا جنډه ختمیږي نه بله به شیدا بې واخلي شیدا نه بل دغه ژوبۍ بې واخلي بل پټ دغه بې واخلي کراچي ملګری چې دا خلک اوس ورسي چې بس موږ خطا وتلي یو خان جرمیر صاحب موږ خطا وتلي یو دا کار موږ پرېښو دومره پیسې به ورکړي چې ولکه د دوی پلار د دوی لیانې کړي دومره پیسې به ورکړي پیسې دې په مور باندې په ځکه څه کوي پیسې چیش پیسې چې دا ګرده پټه زما سي خو دې نه کوي او د سرو زرو زما ته دوه وخت ډوډۍ ده پکې چې ګرده د سرو زرو غرونه هم سره ځرځي کورونه هم سره ځرځي سړک هم سره ځرځي خښتې هم سره ځرځي زما دوه وخت ډوډۍ څه زر خولې خوړی نه شي کالي نه شي جوړولی پر سر یې نه شي پېچلی د سرو زرو په لږ به جوړ کړم هغه به ډېر کلک سره پرېوځي چې ګرده د سرو زرو زما د دوه وخت ډوډۍ دپاره به سړی دی چې ستا نه کوي وطن به خرڅوي ته به یې خرڅوې زما وطن چې ته پکښې چې زما د وطن خواته راځې په خدای یم د مور نوم درسه ایښی یم د پلار دا زموږ مور ده دا پښتونخوا دا وطن د ښاغلو پښتنو مور ده خاص یې دی ده لکه مور پر دې د لکونو په زرګونو کلونو په دوران کې ډېر ښاغلي خلک مړه دي هغه مځکې خوړلې دي شورې پر دې کښېنستلي موږ ته دا د پلرونو امانت پاته شوی دی نور چې هر چورت راته وایي دا چورت به نه راته که کله یې راسره جوړوې په خوشحالي به ترین کړ تاوان په ورځ یوه روپۍ بالا پر ما کښېږده د تاوان په ورځ یوه روپۍ پر پښتانه بالا کښېږده د ګټې په ورځ یوه روپۍ ته بالا واخله لیکن چمونه به نه راسره کوي حساب به سره کوو سره ورو کې چلوي یوه خبره موږ کوو جاجان کې کوو دا جاسوسي ادارې ځان نه پوه کوي خلک خطا باسي پار کلي کې خلکو ته توپک ورکوي خلک سره ژغوي موږ چیف جسټس هم وایو دوی ته هم وایو عدالتو ته هم وایو چې که د دې عمل په نتیجه کې خدای مکه په دې سیمه یا په پښتونخوا وطن یا پاکستان کې خانه جنګي شروع شوه د دې ذمهواره به دا خلک او د هغې په نتیجه کې چې پاکستان ته هر تاوان پېښ شو ذمهواره وي دوی موږ به نه سره خطا راشي ګزاره به کوي چیف جسټس صاحب موږ ګیله ده پر 8 اګست په کوټه کې په سوونو وکیلان شهیدان شو واحد کیس دی چې هغه یې ویو عام جج ته ورکړي او د دې تحقیق وکړي هغه تحقیق وکړي ګرد شی معلوم کړي ګناه یې دا وکړه چې په دې کې پلانۍ جاسوسي اداره ذمهواره دي اوس دوی وایي موږ قاضي فیض عیسی پسې اخلو دارنګه چې خلک پسې اخلي بیا موږ ګرد کډه کوو چې بیا راګرځوه بیا به موږ ګرد کډه کوو ستا پلار به داسې پسې اخیستی په څه شي پسې اخلي چې رښتیا یې وکړه 800 ججان مړه دي حساب یې نه معلومېږي د څه شي بادشي په سپینه ورځ مړه دي څه ګناه یې کړې وه پوجا د پولیسو دغه چې وو هغه الفا غریبان دارنګه اسان ورور زموږ منډو بچیان ډېر فارغ راوړي چې زموږ په بچیان ورته ملنډې وایي پر موږ پښتانه یو موږ دا ډېر زورور کار دی ځان ماته یو سړي ویل ما خپل پام نه په دنیا کې هیڅ کار دا خبره ډېره د غور یو سړي پر پښتون نو توجه ورته تللی وه دا واحد کام دی خلک چې ولکښې انسان دی ښه یې جوړ یې خوشحاله پلانې ښه یې څنګه شت څنګه دا واحد کام دی یو غیر پښتون سړي یو شاته ویلي وو ول د پښتانه په روغبړ کې زما دا یوه خبره ډېره خوښه ده چې دوه پښتانه ول راسي وایي ستړی نه شي
بل هیڅ کام نه وایي په ګرجا کې نه عرب نه عجم نه کفر نه اسلام نه عیسایي نه یهودي نه بوت واحد پښتون کام دی وادی د دې دغه په معنا پوه دی چې ستړی شوی کور دې خراب شو چې ستړی شوی وطن دې ولاړ یو کام چې سهار ماښام یو بل ته لاس ورکړي چې ستړی نه شي دغه وطن ته چې وګورې زموږ کور دې خراب دی موږ دا بس دغه شروع د سیاست به توبه کاږو شبه کوو د چا څه به کرکه نه کوو د چا څه بد نه کوو خپل دین د هر چا خپل کار د هر چا سره ښه کوو د هر چا سره ګزاره کوو که چا بد را سره کول څو شکر کوو یو وار دوه واره او که مجبوره سو بیا ولستي لرګي خو د پښتانه پخوا نه ډېر زورور لرګي دا چې وړاندې دې دوه ووهه خپل یې ورسره خلاص معجزانو ستی د هر ملګري د هر سپېږري د پارټۍ د دې مشرانو د کشرانو د ډېر لرې ځای سره راغلي یاست دا د لرې ځای مېلمانه چې راغلي دي نږدې هم پروا نه کوي نږدې هم پروا نه کوي ځای به نه شړومبې هم شته وچه ډوډۍ هم شته ډوډۍ د یو پټاټې نه خلک 2 میله نه راځي په دې خلک پوهېږي پټاټه خو ځای پیدا کړي ستی کور ودان رالاست خپل پارټۍ خپل د پارټۍ جلسه مې درنه کړه دا خبرو باندې سوچ وکړه ته ګډ موږ وروڼه یاست دا جرګې کوو دا کیسې کوو او سره دا خبره هم داسې کلکه ښایسته کانګرام کوو زورور کانګره کوو پارټۍ جوړوو پارټۍ جنډې راوړو ستاسې د ټولو کور ودان بسم الله الرحمن الرحیم یو دوې نارې به وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعرة تكبير نعرة تكبير پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتون کام دا ته وویل علي وزیر کشیش علي وزیر داوړ زنده ده